السلام علیکم، زه یم ریاض همکار او نن تاسو ته په یوه نوي ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل فیسبوک آی ډي فول سټایلیش جوړه کړو. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض همکار، راځئ چې شروع کړو. نو زما سره دغه فیسبوک آی ډي ده، زه غواړم چې دا فول سټایلیش جوړه کړم. زه به د دې پروفایل ته راشم، دغه فیسبوک اکاونټ ته زه به دا اوس فول سټایلیش جوړه کړم. نو تاسو به د دې پروفایل ته به راشئ، ښکته به تاسې راشئ او دلته به تاسې په ایډیټ پبلیک ډیټیلز باندې به تاسې کلیک ورته وکړئ او بیا به تاسې چور ښکته راشئ او دلته به تاسې لومړی په دغه باندې به تاسې کلیک وکړئ. دا هبیس تاسو ته ښکاري، په دې اډ باندې به ورته کلیک وکړئ او دغه تاسو ته ښکاري، دا خانې به تاسو ټول ټیک مارک کړئ. نو دغه د ملګرو ما یو څه خانې ورته ټیک مارک کړي، نو تاسې ټول خانې ورته ټیک مارک کړئ. څومره چې ټیک مارکولی شئ، له هغې څخه وروسته تاسو ته شنه بټن ښکته شنه بټن ښکاري سیو، په همدې باندې به تاسې ورته کلیک وکړئ او دا به اوس له موږ سره سیو شي. کله چې مو دا دغه سیو کړئ نو تاسو به بیرته پورته راشئ او دلته تاسو ته دغه ډیټیلز ښکاري، په دې اډ باندې به تاسې ورته کلیک وکړئ او اوس به دې ته موږ ښکلې اډ ورک راواخلو. دغه ورک تاسو ته ښکاري اډ ورک، نو په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او د دې سرچینګ ته به تاسې راشئ او په دې کې به تاسې سرچ ولیکئ. نو په دې کې یو ډول خوندور اډ ورک راوړي. نو دغه دوهم تاسو ته ښکاري، په همدې به تاسې کلیک کړئ او دا به تاسې د دې سیټینګ سره به تاسې کار نه لرئ، تاسې به یوازې دا سیو کړئ. نو کله چې دا سیو شو تاسې دوباره راشئ، دا له موږ سره سیو شو، تاسې دوباره راشئ، په دې اډ ورک باندې ورته کلیک وکړئ او د دې سرچینګ ته تاسو راشئ، په دې سرچینګ کې تاسو سرچ ولیکئ او په دې کې دغه دوهم اډ ورک تاسو ته ښکاري، بیا په همدې باندې کلیک وکړئ او دا تاسو بیا سیو کړئ. تاسې لس 15 دانې دغه اډ ورک ورته راواخلئ، ټولې په همدې یوه نامه باندې به وي. تاسې په اډ ورک باندې کلیک ورته کوئ او سرچینګ ته راځئ، په سرچینګ کې سرچ لیکئ او دوهمه اډ ورک به تاسو ته راوړي، دغه په همدې باندې تاسې کلیک کوئ او دغه تاسې سیو کوئ. تاسې لس 15 دانې اډ ورک ورته راواخلئ. نو کله چې مو دغسې اډ ورک ورته راواخیستلې نو تاسې به ښکته تاسو ته شنه بټن ښکاري سیو، په همدې باندې به تاسې کلیک کړئ او دا به تاسو سره په پروفایل کې سیو شي. تاسې به دوباره راشئ، په دې ډیټیلز باندې به تاسې په دې ایډیټ باندې به تاسې ورته کلیک وکړئ او لږ شی به انتظار به وکړو. تاسو به ښکته راشئ او دغه دوهم اپشن تاسو ته ښکاري اډ انورسټي، په همدې باندې به تاسې کلیک ورته وکړئ. نو په دې ځای کې موږ د پروفایل څخه لاندې لیکنې کولی شو. نو دا د ورور پوښتنه هم وه چې موږ څنګه کولی شو چې له پروفایل څخه لاندې لیکنې وکړو، نو هغه تاسو په دې ځای کې ترسره کولی شئ. نو تاسې اډ انورسټي باندې به تاسې کلیک وکړئ، د دې سرچینګ ته تاسې راشئ او په دې سرچینګ کې زه اوس مثال لیکمه مغروره نه. نو کله چې تاسې مغروره نه ورته ولیکئ، نو کله چې تاسې مغروره نه ورته ولیکئ نو تاسو ته به دغه بېلابېلې کوم جملې چې دي دغه به تاسو ته راشي او په دې باندې تاسې ورته کلیک وکړئ. مثال زه دغه جملې انتخابوم، په دې باندې کلیک کوم او د دې نور سیټینګ سره به تاسې کار نه لرئ، تاسې به راشئ، دا به تاسې سیو کړئ. کله چې مو دا تاسې سیو کړ نو تاسې دوباره راشئ او په دې اډ انورسټي باندې به تاسې کلیک ورته وکړئ، د دې سرچینګ ته تاسې راشئ، تاسې بیا ورته هماغه لغات ولیکئ. د مثال په توګه زه به دغه لغات دوباره ورته ولیکم. کله چې مو دا ورته ولیکل نو تاسو ته ښکاري چې موږ ته بیا ډېر جملې راغلي. په دې ځای کې تاسو چې کومې جملې ورته انتخابوئ تاسې هماغه ورته انتخابوئ. د مثال په توګه زه دغه جمله ورته انتخابوم او دا زه سیو کوم. په دې ځای کې تاسې بېلابېل لغاتونه لیکئ، تاسو ته به بېلابېلې جملې راوړوي او هغه تاسې سیو کوئ. نو زه راځم په اډ انورسټي باندې بیرته کلیک کوم او د دې سرچینګ ته به زه راشم او په دې ځای کې به زه اوس یوه بله جمله ورته ولیکم، یو بل لغات ما ورته ولیکل. نو دغه دی چې بېلابېل جملې موږ ته راواړولې. نو زه په دې لومړۍ باندې زه کلیک کوم او دا به زه ښکته تاسو ته سیو بټن ښکاري، په همدې به تاسې کلیک وکړئ او دا به اوس له موږ سره سیو شي. تاسې بېلابېل لغاتونه لیکئ، بېلابېلې جملې به تاسو ته راوړوي او هغه تاسې انتخابوئ او بیا تاسې سیو کوئ. نو کله چې مو دغه لیکنې هم کمپلیټ کړلې نو له هغې څخه وروسته تاسو ته ښکته شنه بټن ښکاري سیو، په همدې باندې تاسې کلیک وکړئ او دا به هم له تاسو سره سیو شي. یو بل سټایلیش هم زه تاسو ته درښیم. زه راځم خپل پروفایل ته او ښکته راځم، په دې ځای کې تاسو ته دغه ښکاري جوینډ آن فبروري 2020، یعنې چې د په 2020 کال کې په دې فیسبوک کې ګډون کړی دی. نو څنګه دا په خپله خوښه باندې بدل کړو؟ نو د دې لپاره به تاسې راشئ دې خپل هغه فیسبوک اکاونټ ته. کله چې خپل فیسبوک اکاونټ ته راغلی نو په دې ځای کې دغه ډیټیلز تاسو ته ښکاري، په دې ځای کې به تاسې په ایډیټ باندې به تاسې کلیک ورته وکړئ. کله چې مو په ایډیټ باندې کلیک ورته وکړ نو ښکته به تاسې راشئ او دلته به تاسې اډ انورسټي به تاسې یو ځل بیا پیدا کړئ.
کله چې مو آرټ انورسټي پیدا کړو نو په دې ځای کې به تاسو ورته ولیکئ چې جوائن اټ فیسبوک. کله چې مو جوائن اټ فیسبوک ورته ولیکل نو په دې ځای کې به تاسو ته بیلابېلې جملې درکړي. نو په دې ځای کې چې تاسو کوم ورته انتخابوئ 2022 انتخابوئ 2019 انتخابوئ 2015. نو په دې 2015 کې به زه دا انتخاب کړم او په دې سره به زموږ فیسبوک اکاونټ اعتباري ښکاري یا به سټایلش ښکاري ځکه چې دا 2015 پخوانی کال دی یعنی چې ما ډیر مخکې په فیسبوک کې ګډون کړی دی. دا به تاسو سیو کړئ. کله چې دا تاسو سیو کړئ یا څوک دغه ستاسو په فیسبوک کې ګوري نو ستاسو فیسبوک په ورسره سټایلش ښکاري. دا به تاسو یو ځل بیا سیو کړئ. کله چې مو تاسو یو ځل بیا سیو کړ دا به تاسو سره په پروفایل کې سیو شي. زه تاسو ته یو بل سټایلش هم درخوایم چې څنګه خپل فیسبوک ته جعلي فالوورز ورکړو. کله چې تاسو خپل فیسبوک ته جعلي فالوورز ورکړئ نو په دې سره هم زموږ فیسبوک اکاونټ ډیر سټایلش ښکاره کېدلی شي. نو د دې لپاره به تاسو خپل فیسبوک پروفایل ته به راشئ او ښکته تاسو ته دغه سی یو آر اباوټ انفو په همدې باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ لږ شیبه انتظار به وکړو. ښکته به تاسو راشئ او دلته به تاسو دغه اپشن تاسو ته ښکاري کانټیکټ انفو په همدې ایډیټ باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ نو تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاص شي. کله چې تاسو ته دا ډول صفحه راخلاص شوه نو دغه سوشل لینکس تاسو ته ښکاري په همدې اډ سوشل لینکس باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ نو دغه انسټاګرام تاسو ته ښکاري په همدې باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ ښکته به تاسو راشئ او دلته به تاسو دغه سپوټیفای تاسو ته ښکاري په همدې باندې به تاسو کلیک کړئ او دغه اکاونټ نیم تاسو ته ښکاري په دې ځای کې به تاسو ورته ولیکئ چې فالویډ بای به تاسو ولیکئ. کله چې مو فالویډ بای ولیکل نو لږه فاصله به ورکړئ او په دې ځای کې به تاسو دومره فالوورز ورته ولیکئ چې تاسو غواړئ. نو زه غواړم چې دومره فالوورز موږ ته په پروفایل کې شو شي. کله چې مو فالوورز ورته ولیکل نو بیا تاسو ته دغه سیو بټن ښکاري په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا جعلي فالوورز به هم له موږ سره په فیسبوک اکاونټ کې سیو شي. دغه تاسو ته ښکاري چې دا له موږ سره سیو شو. زه راځم او دا زه ریفرش کوم. نو یو بله بایو هم زه تاسو ته درښایم په ایډیټ پروفایل باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه بایو تاسو ته ښکاري په همدې آډ باندې به تاسو کلیک وکړئ او په دې ځای کې دغه خط به تاسو وران کړئ او په دې ځای کې تاسو د خپلې خوښې لیکنه ورته کولی شئ. د مثال په توګه سلام ښه راغلاست زه ورته لیکم او پورته دغه سیو بټن تاسو ته ښکاري دغه په همدې به تاسو کلیک وکړئ او دا به تاسو سره سیو شي. نو را به شو زموږ نیم ته نو دغه تاسو ته ښکاري دا به له نیم څخه ښکته به تاسو ته دغه بایو ښکاري. نو که چیرې تاسو غواړئ چې خپل نوم سټایلش جوړ کړئ نو په هغې باندې ما په تفصیل سره ویډیو جوړه کړې ده 2-3 ویډیوګانې دي. نو د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې به زه تاسو ته د هغو ویډیوګانو لینکونه هم واچوم. تاسو هغه ویډیو ګورئ چې څنګه خپل نوم سټایلش جوړ کړو. 2-3 ډول سټایلش نومونه دي هغه تاسو هم جوړولی شئ. هغه ویډیوګانې وګورئ تاسو په ډېره اسانۍ سره کولی شئ چې خپل د اکاونټ نوم سټایلش جوړ کړئ. نو دا د فیسبوک پیج سټایلش جوړول چې د یو ورور پوښتنه وه. که تاسو هم کومه پوښتنه لرئ یا کومه غوښتنه لرئ نو تاسو کولی شئ چې ماته ایمیل وکړئ. زه به تاسو ته دغسې ویډیو جوړه کړم. نو تاسو د خپل جیمیل ته راشئ او ښکته تاسو ته دغه کمپوز ښکاري په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو کمپوز باندې کلیک وکړ نو دغه ټو تاسو ته ښکاري په دې ځای کې به تاسو زما ایمیل ورکړئ. دغه ایمیل به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې هم درکړم riazamkar@gmail.com دا زما ایمیل دی. نو تاسو ته به دغه زما ایمیل راشي په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او په دې سبجیکټ کې به تاسو ماته خپل غوښتنه ولیکئ. د مثال په توګه دغه غوښتنه ما ولیکله او تاسو به پورته دغه شنه بټن ښکاري په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او ستاسو ایمیل به ماته وشي او زه به تاسو ته انشاءالله جواب درکړم. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ. زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. میلاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.